قدرمنو میلاد شریف مولود مبارک د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت د تذکرې نوم دی. د خو نبی صلی الله علیه و آله وسلم والده ماجده محترمه حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها فرمای چې موقته چې درې جنډې ښخ شوې، یوه په مشرق، بله په مغرب او بله د بیت الله شریف د پاسه، او د دې نه پس د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ولادت شریف شو، هغې پیدا شو. درود پاک ټول وایه په حضور پاک صلی الله علیه وسلم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. قدرمنو اوس زه خاص کوم د دې خانقاه او د دې خانواده نه بیعت او د دې سره نسبت لرونکي دوه نوموړي ناتخانانو ته، سید منور شاه او سید علي شاه صاحب ته، چې هغې راشي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په خدمت اقدس کې د خپلو ناتیه پیرزوینو څرګندولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، لا إله إلا مسلمان يغالو ستان يا غني مولا ستان زاو ستان غا ستان زاو ستان غا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لما يلد ولم